تر شاوخوا یو کلن ځنډ وروسته د افغانستان د پکتیا ولایت په ځینو سیمو کې ښوونځي تر شپږم پورته ټولګیو د نجونو پر مخ پرانیستل شوي دي. دا خبره لږ تر لږه د پکتیا مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالیو ځینو ځایي خلکو BBC ته منلې ده. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز یو اوسېدونکی عبدالحق فاروق وایي خوښ دی چې د کور نجونې یې بېرته خپلو ښوونځیو ته روانې دي. دی وایي مکتبونه خلاص دي، زموږ ماشومان د شپږم صنف پورته ټول ډېر په خوشحالۍ باندې خپل مکتب ته ځي. خوشحاله یو د هر پلار او د هرې کورنۍ دا امید وي چې اولادونه یې د علم په زیور سمبال وي. زموږ لپاره، زموږ د ماشومانو لپاره او زموږ د هېواد د آینده لپاره دا زموږ ټولو ته د ویاړ خبره ده. دا کار چې هر چا کړی وي دی کې ټول افغانستان خیر دی. د پکتیا یو بل اوسېدونکی ایمل خمر او فرید احمدزی هم BBC ته وویل چې په سیمه کې د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي پرانیستل شوي دي او هیله یې ښودلې چې دا لړۍ به دوام وکړي. دوی د خوښۍ ترڅنګ دا ویره هم ښودلې هسې نه د طالبان د حکومت چارواکي د دغو ښوونځیو د بیا تړلو امر وکړي. درنو لیدونکو، که د موږ سره په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.